نمرود یوه جګړه وګټله و ابراهیم علیه السلام ټول جنگ وګټو. فرعون هم یوه جګړه وګټله و موسی علیه السلام ټول جنگ وګټو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د شپې په تیاره کې له مکې ووتو، خو د ورځې په رڼاګانو کې د خپلو ملګرو سره فاتحانه د مکې له څلورو دروازو نه مکې ته رادننه شو. هاي څه ښایسته ورځ وه. باطل ته الله مهلت ورکوي تر څو بربنډ یې کړي، تر څو د ده حقیقت ټولې نړۍ ته ښکاره کړي، او حق ځنډوي، په حق باندې امتحانونه زیات راولي، د هغې بریا ځنډوي تر څو یې سم پاک کړي. کله چې باطل اوج ته ورسیږي، کله چې د باطل زیاتی او ظلم اوج ته ورسیږي، نو ستا بریا حتمی شوه. قلنا لا تخف انك انت الاعلى. مونږ ورته وویلې مه ډارېږه، همدا ته برلاسی یې، وروستۍ ګټه ستا ده، وروستۍ بریا ستا ده. دا مه هېروه چې شپه کله ډېره تیاره شي نو پوه شه چې سهار نږدې دی. دا د دې نړۍ دستور دی.